یوه لور د پلار عمر 4 اونۍ اوږدوي. ناسا وړتیا لرونکي خلک لټوي چې سپوږمۍ ته یې ولېږي. نوي ساینسي پرمختګ خلا کې نوي سیګنالونه کشف شوي. د مریخ له مسافرو سره د اسان ارتباط لپاره د ناسا نوي هڅه. ریډ بول څښل څومره تاوان لري؟ د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، د داسې هم شته خپرونه مو یو ځل بیا ستاسو لپاره چمتو کړي. په دې ویډیو کې دغه جالب معلومات را سره کتلی او اوریدلی شئ. که غواړئ دې ته ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ، نو د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. یوه لور د پلار عمر 4 اونۍ اوږدوي. یوه نوې څېړنه وایي چې د هغو ټولو خوښیو سربیره چې نجونې یې د نړۍ ته راوړي ښایي چې دوی کولی شي د خپل پلار ژوند ته هم ځینې قیمتي کلونه ور اضافه کړي. د دې څېړنې په وینا هغه کسان چې واده یې کړی او د لور څښتن دی نظر هغو نارینهو ته چې واده یې نه دی کړی یا لور نه لري ډېر اوږد ژوند کوي. دا څېړنه د جیکولونیا د پوهنتون لخوا ترسره شوې. په دې څېړنه کې 4310 کسان تر تحقیق او څېړنې لاندې ونیول شول چې 2140 میندې او 2143 یې پلرونه وو. ناسا وړتیا لرونکي خلک لټوي چې سپوږمۍ ته یې ولېږي. د امریکا د فضایي څېړنو ملي اداره ناسا د ارتیموس ماموریت لپاره چې په سپوږمۍ کې به فضایي سټیشن جوړ کړي او سپوږمۍ ته انسان ولېږي د ستورمزلو په لټه کې ده. د ناسا فضایي ادارې مشر جیم برډنشټاین وایي موږ د یو نوي ماموریت لپاره په دې لټه کې یو چې یو ستوری مزلی او یو ستوری مزلي پیدا کړو او سپوږمۍ ته یې ولېږو. په 2024 کال کې به 2 ستوري مزلي سپوږمۍ ته ولېږل شي. د ډېری وړتیا لرونکي څو نر او ښځې به زموږ د ستورمزلو په ډله کې واخیستل شي او مریخ ته به ولېږل شي. په دې پروسه کې هغه کسان بریالي کیدای شي چې په یوه 2 ساعته انټرنیټي ازموینه کې پاتې راشي. په همدې حال کې دغه لړۍ اوږده ده او هغه کسان چې په دې خپرونه کې بریالي کیږي هغوی به د ناسا ادارې د ستورمزلو لخوا ارزول کیږي. نوي ساینسي پرمختګ خلا کې نوي سیګنالونه کشف شوي دي. دا ځل په خلا کې ساینسپوهانو داسې سیګنال کشف کړي دي چې پخوا هیڅ کله هم نه وي لیدل شوي. دغه سیګنالونه له هرو 14 ورځو نه وروسته په خلا کې په منظم ډول را پیدا کیږي چې ساینسپوهان یې په اړه خورا حیران دي او د دغو سیګنالونو په اړه یې خپلې څېړنې پیل کړي دي. د امریکا د فضایي ادارې ناسا د ساینسپوهانو په وینا دغه سیګنالونه په کاناډا کې د یو لاګېدلي ټیلیسکوپ په وسیله کشف شوي دي چې د دغو څپو او سیګنالونو تګ خورا حیرانوونکی دی. د ساینسپوهانو په وینا دوی په دې نه پوهیږي چې دغه څپې یا سیګنالونه تشخیص کړي او په اړه یې خلکو ته معلومات ورکړي. خو وایي چې یوازې دومره پوهیږي چې دغه څپې په منظم ډول له هر 14 ورځو نه وروسته پیدا کیږي چې دغو څپو اوازونه خورا حیرانوونکي دي. د مریخ له مسافرو سره د اسان ارتباط لپاره د ناسا نوي هڅه. ناسا غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې له هغو ستورمزلو سره چې مریخ ته ځي د لیزر په وسیله ارتباط ټینګ کړي. تر اوسه پورې په فضا کې له ستورمزلو سره د راډیوي څپو له لارې تماس نیول کیږي چې سرعت یې کم دی او که ستورمزلی ډېر لرې شي ښایي بیخي په سختۍ ورسره تماس ونیول شي. خو ناسا اوس په دې کار کوي چې له دې ایسته د راډیوي څپو پر ځای له ستورمزلو سره د لیزري ټیکنالوژۍ په وسیله تماس ولري. ناسا وایي چې د لیزر څپو د ترلاسه کولو یا لیږلو لپاره نوي ډیشونه جوړوي. دا ډیشونه هغو ستورمزلو ته چې له ځمکې تر 4 میلیونه کیلومتره لرې وي ضروري معلومات خورا چټک لیږي. د ناسا د متخصصانو په وینا لیزري څپې تر راډیوي هغو قوي دي او د دوی تجربو ثابته کړي چې د راډیوي څپو پرتله لیزري 10 برابره چټک هدف یا منزل ته رسیږي. ریډ بول څښل څومره تاوان لري؟ ریډ بول انرژي پښتو معنا یې سور غویی دی. هر کال تقریبا څه کم 80,000 کوټه په نړۍ کې څښل کیږي او دا 2 کاله د خرڅلاو بازار په بېساري ډول په نړۍ کې ښه روان دی چې د ریډ بول په تاریخ کې ښه ګټه کړې. ریډ بول په 109 هیوادونو کې پلورل کیږي او په ترکیه، سویلي افریقا، سعودي هند، کویت او پولینډ کې سږ بیا له 18 څخه تر 25% پلور پورته شوی دی. ریډ بول کمپنۍ په 1908 میلادي کال کې تاسیس شوی او د فوټبال د نړیوالو لوبو او د فارمول 1 موټر ځغلولو مالی ملاتړ کوونکی ده. د ریډ بول مرکزی دفتر په اتریش او نړیوال دفتر یې په تایلند کې فعالیت لري. د مشهور شرکت د فوټبال څو نړیوال کلبونه هم سپانسر کړي دي. خو یاد دې وي چې ریډ بول او بل هر ډول انرژي څښل د بدن لپاره له تاوان پرته بل څه نه لري. له 18 کاله کم عمر ماشومان او حامله داره مېرمنو ته خو بیخي د ټوپک ډز دی.
د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل ملاتړ وکړئ. زموږ د چینل څخه د ملاتړ لپاره همدا کافي ده چې د ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ او که مو ویډیو خوښېده نو د سبسکرایب بټن ترڅنګ د لایک بټن هم ووهئ او که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې یې راته ولیکئ.